السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه وو. دوستانو، موجود یم د یو نوي اپلیکیشن سره. یو ډیر خوندور او زبردست اپلیکیشن درته راوړی دی. مالا په ورلد ریکارډ کې په اول نمبر باندې دا اپلیکیشن ښکاري. تاسو خپله رایه بیا په کمنټ سیکشن کې راکوماله چې دا اپلیکیشن په ورلد ریکارډ کې په اول نمبر دی او که نه دی. دوستانو، ویډیو شروع کوو، ټیم ونه ضایع کوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چینل درسره سبسکرایب کو، او که ویډیو په فیسبوک کې ګورو پیج د سره فالو او لایک کو. زو د ویډیو په طرف پلی سټور ته به سمپلی راشئ. پلی سټور باندې به کلیک واخلئ سمپلی. هغې نه بعد دلته بره درته ښکاري سرچ اپشن درته ښکاري. په سرچ کې به سمپلی ولیکئ یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. نامه یې چې واورم تاسو سره به پته ولګي چې دا یو خوندور اپلیکیشن دی. په اپلیکیشن کې سیټ کړی دی، نور ډېر زبردست دی. اوس به تاسو له ښکایم HOLYQURAN دا به سرچ کو، دا به ولیکو، ټایپ یې کو او دا به ولیکو. دلته به سکرول ډاون لاندې به راکوشو په دا کې دا تاسو ته ښکاري. دا په د لاندې تاسو لیدلی شي. دا به کلیک کو سمپلی، په دغه باندې به کلیک واخلو، په دې باندې، او بیا به تاسو دا سمپلی انسټال کو. چې په نورو شیانو باندې داسې په زول MB مطلب مونږ خرڅ کوو، نو پکار دی چې دا اپلیکیشن هم مونږ خپل موبایل کې انسټال کو. یو ډېر زبردست دی، ما خپل هم انسټال کړی دی. به سمپلی اوپن کو. دا یو داسې قرآن مجید دی چې هغه تاسو ته ټول آل قرآن مجید په MP3 کې تاسو ته یایي، په کرښه یې تاسو ته به سمپلی زه اوس وښیم. دا به تاسو سمپلی اوپن کو. اوپن نه بعد به لږ کې انتظار ورته وکړو چې دا اوپن شي. تاسو ته لاندې پاس درته ښکاري. دا د مانځه ټیمونه دا ټول تاسو آف کو، چې تاسو له مطلب ښکاري نه ایډز درته نه راځي سات. دا به سکیپ لاندې ښکاري. په سکیپ باندې به سمپل دا کلیک واخلي. دا سکیپ تاسو دی شي، سکیپ باندې به کلیک واخلي. دا لوډینګ لږ شروع شو. دا لوډینګ ختم شو. دا اوس دلته دی شي په دا فرست نمبر ریډ قرآن لیکلی، دا باندې به کلیک واخلو. یو ډېر زبردست دی جوړ کړی دا اپلیکیشن. هر یو آیات تاسو له یایي چې مطلب دا آیات دی، دا آیات دی، تاسو له ښایم. ګوره تاسو سمپل لږونه کې زه پلی کوم چې ته پته ولګي. دا ګوره زه سمپل لږونه کې پلی کوم تاسو لپاره. دا ګورئ تاسو کتای شو چې کم ټکی یې اټکی باندې سور غونه کې ټکا راځي، سور اپشن ته راځي استفادی شي. یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دوستانو، دا وه د نن ورځې ویډیو. یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. پرسنلی ما ډېر خوښ شوی دی. که چاله مطلب قرآن مجید نه زده، ډېر په اسانۍ سره به د نه زده کولی شي. څه پرخ یې پکې ډېر په اسانۍ سره خپل پرخ خوښ کولی شي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوي، ویډیو سره لایک کو او د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کو. د بلې ویډیو پورې د ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.